زه باوري نشته چې ډېر سمونه زده کړی وي خاص لیکنه پروګرام دی لیکنه مو نشته تر نهایي پر مزدا کړه چې تاسو یو کتاب ولیکلی شئ په MS Word باندې دا مطلب چې تاسو MS Word زده کړئ که په کتاب لیکنه کې بیا هر څه مخته ترسي نن موږ څه هر څه PowerPoint ده PowerPoint کې اول انټروډکشن یو څه خبره په PowerPoint چې پروګرام دی څه په خاطر استعمالیږي لکه سره کوم چې په وال سره کوم خبره وکړو چې MS Word پروګرام دی لیکنه په خاطر استعمالیږي موږ په باندې لیکنه کولای شي PowerPoint څه په خاطر استعمالیږي MS PowerPoint یا Microsoft PowerPoint دا د Microsoft کمپنۍ نه یو پروګرام Microsoft دا اپس پروګرامینګ چې دا یو کلیکشن دی یو مجموعه ده په دې کې ډېر پروګرامینګ لکه MS Word MS Excel MS PowerPoint او Access Outlook Input دا ټول پروګرامینګ کې دي نه دا موږ MS Word ویلو ورسي MS PowerPoint یا Microsoft Office PowerPoint Microsoft PowerPoint د پریزنټیشن لپاره استعمالیږي زه چې تاسو ته تدریس کا اس دا په سکرین باندې تاسو دا لیکل وینئ ډېر منظم بلای کیږي او کله چې زه دا ویل سپیس وایم نو متنره لیکنه راوړم دا لیکنه مې کړې مخکې ده دا ځکه راوړم یعنی کله چې موږ چا ته لیکچر ورکوي شاګرد ته او استاد ته یا په یو لوی presentation باندې کوي یې خاطر به موږ PowerPoint استعمالوي موږ خبرې کې هغه خبره جوخت او دازي کې اکسینه وروړي هغه خبره جوخت او دازي کې هغه خبره وروړي که په انګلیسي وي که په پښتو وي که په عربي وي یعنی مو خبر راونه کړی وي دازي کې خالي سپیس و ځینې چې دی وایرلیس داسې هغه هر کنټرولر چې لري ځینې کنټرولر راشي سکرین ته خبره کا آی تو خبر وازی کې وروړي ته خبره کا از بده وروړي نو PowerPoint ست خاطر استعمالېږي د پریزنټیشن خاطر استعمالېږي نه خپل خبره چاته پریزنټ کوي زه تاسو خبره کو دا خبرو سب سلاید باندې کیږي لکه سره کوم چې په MS Word کې ټي وی نه وی کنه هوم ټیب او انسرټ او پیج لیاوټ کنه دا څه په PowerPoint کې راټی بنشتا چې د جمله نه اول مشسوي هوم ټیب بیا ورپسې انسرټ ډیزاین ترانزیشن انیمیشن سلاید شو ریویو او ویو صحیح ده هرڅه MS Word پروګرام د PowerPoint پروګرام چلولو طریقې هغه طریقې چې MS Word پروګرام مشته چلول کول خو خیر هرڅه پروشه سٹارټ بٹن ته او په دې کې سره ته ولیکي PowerPoint ته ولیکي څه PowerPoint دا چې کوم څه پیدا کړو ساکه PowerPoint 2000 شو یو خو دا طریقه شو بس کلیک وکړه PowerPoint ته خلاص بل طریقه اس طریقه دو اوروشا سٹارټ تا او په سٹارټ کې خالي چې پاور ولې کې بیا تر پیدا کوي په دې باندې رائټ کلیک وکړه او د دې کې سلیکټ کړئ لازم ان پین د دې کې لیکلي پین ټو ټاسک بار چې په دې باندې کلیک کړه PowerPoint کې ستر شي لون دې ستر شي ټاسک بار ته ورته شي دغه کې مې PowerPoint ولې کړو PowerPoint رائټ کلیک وکړه او په دې کې پین ټو سٹارټ مینیو کله چې په دې باندې کلیک کړو چې کله زه په دې سٹارټ باندې کلیک وکړم په دې لاین کې داسې څه دی PowerPoint سٹارټ مینیو دا یو بل طریقه او یا روان سره کارشه کوي دا څه په دغه ډیسکټاپ باندې چې کوي دا وشوي چې په ډیسکټاپ باندې پرېږدي په ډیسکټاپ باندې بیا آیکن څه شي ته جوړ شي خو زه پرې نه وروړم بل طریقه رائټ کلیک وکړئ پراپرټي ته ورشئ پراپرټي کې تاسو کې شارټ کټ لیکل راغلی او په دې شارټ کټ کې یو لغات ولیکئ زه دا خالي صرف یو توري لیکم دا چې ا ولیکل خالي ا ولیکل کنټرول آلت په خپل سره وروړه یعنی دا مطلب چې کله ته دې کې پورنا کنټرول بٹن آلت بٹن ا بٹن چوي چوته ورسېږي PowerPoint ورسېږي دا اوکے کوي کله چې اوکے کړو دا په ټریس سره کلوز شو دا په ټریس ته زیرو باندې
هغه ورډ کې مو دا طریقه شایلی و هغه رقم کړی صحیح شو نه چاره مو دا کار سره پاور پوینټ پروګرام نو په دې کې چې د ټاسبار په دې کې پر دې لوکس راځي کې تاسو باندې بیان کړئ چې کله مو پاور پوینټ پلس پاور پوینټ کې مو ته لکه ام اس ورډ چې کلوز کې ام اس ورډ کې یو بلینک پیج درکوي کنه انا راته یو ته جوړ شوی دی په دې کې یو بلینک پیج ته پریزنټیشن دی پورا او جنرال ډیزاین شوی دی که غوړي جنرال ډیزاین کې کوم غوړي خالي کلیک وکړه او دا چې رنگینه دي کوم رنگ څه خوشي پر زموږ مدارم او کریټ باندې کلیک وکړه هغه سلاید څه شو دخل شو کله سنوي پاور پوینټ باندې کلیک کړه او بلینک پیج وکړه ورسره به پرماننت د ډیزاین سیور کولای شي مو دا بلینک پیج وسته دا سلاید دی په دې کې لیکل دي کلیک ټو ارټ ټایټل په دې پوسه خانه کو شور کوي ټایټل یا عنوان لیکي څه لیکي ټایټل یا عنوان پرځه عنوان دې چې په لیکو مداوله کوي سی سی نه دا عنوان شروع اولونه راځي کې شریکه انټروډکشن لیکه اې دې اول شریکه خبر لري نه راغی مسورډ رقم دا اوټ زوم ان زوم او دا غوونه سلایډز ریډینګ ویو دا هر څه کې ورسي مرسته هوم تا شګې لکه په مسمر کو سوال څه شروع کړ هم شروع کړ ناس په دې کې هم شروع کړ په هم کې څه دی کلیپ بورډ دا کلیپ بورډ مرسته په مسورډ کې راغلی کنه کنه مونږ راغلی دا کټ کپی پیسټ دا هم به ډېر وي کنه شو ارتي خیر کپی تا بعضی کې ځلیکنه کا کمپیوټر مو ولیکلو دا کمپیوټر وړي چې کپی کا او شکه پی منه کلیک کا او لون دي خانه تر شو زج د ذکر پیسټ منه کلیک کاږي چې شو پیسټ یا پرسن زه غوړي د لیکنه کې نه شي کاټ شي کټ منه کلیک کاږي نه کاټ شو زج د لون ذکر پیسټ منه کلیک پیسټ شو نه هم په مسوار کې ویلو کنه او دا غاس دا پرمټ پرینټر ما ویلای دا ځکه پر نو لیکنه کړی دو کمپیوټر دته مې یو سټایل ور کړی دا کوم اوس یو سټایل ور کو په هیڅ ټایټل دا سټایل مې او دې نه رول یو رام ما ور او دې نه رول را په دې سلاید کې اس په دې موږ د غالي کنه اپلای شوی دی په هیڅ ټایټل نه دې ترسه په دې کې زه کمپیوټر لیکم زه د کوم لیکنه د کوم رنگ راغلی دی کوم فارمټ راغلی دی کوم سټایل راغلی دی دا د څه اپلای شي په دې کمپیوټر باندې اپلای شي یا ډېر لیکنه د کړي دی چې ته د لیکنه دی ته چې هر یو ته فارمټ نشو ورکړای دا فارمټ دی یو سپیسیفیک یو ځانګړی لیکنه نه اپلای شي دا انتخاب کو فارمټ نه کلیک کله چې فارمټ باندې کلیک وکړو دا ځکه ویني وای برش علامه دی سره ولا موس پینټر سره کله چې دا لیکنه تاسو په انتخاب کو کنټرول پر دا لیکنه وکټ مدا سره جوړ شي کده پوس لیکنه زه پرځدا سره کوم شو دا لیکنه غیر کوم جوړ شي کده دا رنگ ورغلی کده دا فارمټ ورغلی کده بول شي وي کده هر قسم شي وي لیکنه ورغلی شي دا موږ خو شو راځي نه دا په مسور کې اته شي وي اس دا په مسور کې مرسي ونه صفحه جوړه دا صفحه متردا کا شولا کنه دا صفحه متردا کا شولا سب کل په کور دي چې باید بل صفحه جوړه کی په مسور کې مرسي نه په جوړه او یا مو کنټرول انټر ورشنه وي صفحه جوړه شو په دې کو نیو سلاید باندې کلیک کړئ نیو سلاید باندې کلیک کړئ تاسو کې څه جوړ شو نیو سلاید دا جوړ شو یا بل نو سلاید جوړ شو کنټرول زد مې کړو دینه ورو په دې باندې مې کلیک کړو تاسو کې دا پرمټس دي سره کوم صفحه وړه لکه باز کې ایمیټس A4 A3 او A لیټر کړه پونی وې په دې کې انتخاب ولا شي پر څنګه ولې دا وایي صحیح
کلیک پر دا جوړ شو په دې کې دا یو غټه نو چې تصویر وړه په دې باندې کلیک کړه ډایرکټ تصویر راځي په دې چارت باندې کلیک وکړه چارت درسي او په ټیبل باندې کلیک کړه ټیبل درسي دوا په پینځه په دوا ټیبل وړه سره وړه کلیک وکړه او کې هغه شته ټیبل ته شي یاره په دې کې د یو جوړ شوی پرمټی نه دي او په چیرې وړي چې دا سودا کاپی دی وځي په دې پوز زمونږ بیا کلیک وکړه یو څه په دې زمونږ کلیک دا آپشن دی درسي او په دې زمونږ مګل وکړو یا دا سلاید ته کلیک کیږي صحیح شولا په دې کې د ستاینوان ورته د ډیسکرپشن ورته بل اې نه لوته راځي چې چیرې په دې باندې کور وکړو نه ورسته بل سي کله چې دا سلاید لون د برخه باندې کلیک وکړئ دا ځکه لون د سی آپشنز دي ډوپلیکیټ سلاید اس دا ځکه دا سلاید زړه ډیلیټ کوو یو دا بل سلاید ډیلیټ کوو دا سلاید چې بل سلاید زړه رقم نشو جوړولای اس کله نو سلاید باندې کلیک وکړو بل سلاید خو نه به بدل دی زه چې نه دا غا سلاید چې شي ته ډوپلیکیټ ته شي دوه درته ونډول شي په دې باندې کلیک کړ ډوپلیکیټ سلاید باندې کلیک وکړه هغه سلاید ته پیښ څه شو انا که یو سلاید ډوپلیکیټ کوي یا کاپی کوي یا ډوپلیکیټ سلاید نه کورو پسته کوي ډوپلیکیټ استعمال کیږي اړه ځکه چې اکثر څینوان برابر کړی وینوان خو وي خلیلو نه موضوعات بدل وي نو خلی په نومي موضوعات کې تغییر وکړي دا په ډیلیټ کړو دا نه ضرور دیتا او دا بل څه په خاطر سم نشي سلاید فرام آوټلاین د داسې کې څه د بهر نه څه استعمال ولا شي چې تر شدت کې شي مو کمپیوټر کې چې مو کتل کول نه کړل اور ډاکومېنټس نه علي کمپیوټر مې ډېر هي دا ترانزیشن مو هم ولا کوي نه کړو نو هو درته څه دا آوټلاین بهر نه دی ریوز سلاइडina د لیکلې دي خو په بل پاور پوینټ کې لیکلې دي ته وګورئ چې هغه نه سلاइडina روغله په دازي کې څه کې اپلای لکه یې نه کپی کې په دې کې استعمال د خاطر ریوز استعمال راځي ریوز سلاइड باندې کلیک کړه چیرته دی شي براوز تر شو براوز باندې کلیک فایل مو په ډیسکټاپ باندې کچرته شي خبر کې ځای کې وکړه دازي کښتانه مطلب نه اوکې مې کړل اوکې مې کړل په دې کې سم ته سلاइडina وروسته زه چې وامه د بسم الله په کوډو بسم الله باندې کلیک کړو بسم الله سره کوم شو بل د سرسره ځګه زه چې داخلي سلاइड په کوډه باندې کلیک کړم اخري سلاइड زه چې د بل سلاइड په کوډه باندې کلیک هغه سلاइड یعنی د بل پاور پوینټ نه هغه سلاइडina چک کړل ورته مستقیم کچېره دا زه PowerPoint څخه چې دا ز خلوص کوي اپ 5 څه وشو نه که سایز دا بل سټارټ کړو د انیمیشن چې سمره په اپلای شو په بل کې انیمیشن په اپلای شو دا انیمیشن دی ورسته وی یعنی هغه سلاइडina په شکل د ځکه استفاده غټن منو بس سلاइड ته یو لیکل شو دی نه په دې باندې کورو شا بل کچرسي دې نه علاوه کچرت څو وړي دا موته دا سلاइडina په سکرین مو شل شي اس په داسې کې کچرت د سکرین سلاइड نشي کنه زیر ډیسکټاپ کغوړي دا سلاइडina د پازي کې څه شي فول سکرین نه وشي شي بلځي کوئی ځپی څه خاص راځو کنه مشاته پریزنټیشن وړاندې کوي د لیکنو ټول صفه او خدای کېږي د دې په خاطر یو نوم د دې برخه تر وشه ریډینګ ویو اس کې څه لیکل دي ریډینګ یا په دې باندې کلیک کوي یا په د کیبورډ کې اپ 5 یا اپ 3 بٹن هم دلی وو کنه کله چې په دې باندې کلیک کوي اځي کې څه اځي کې فول سکرین شي سره کوم شو ما کوم سکرین شي کله چې دا چې زه سپیس وایا پوسټ سلاइड څه دا غالي کنه په دې طرف پوسټ سپیس مود دا بل کومه دا شی وشته او سپیس مود دا غالي کنه پایته ورسته صحیح شو لا
بل لیاوټ دی کله لیاوټ ته چې روشي لکه سره کوم چې اول پاور پوینټ لوس کو سلا صفحه خلاص شو کنه د صفحه لیاوټ درکوي لکه په اول ځل چې په دې باندې کلیک ته وکړو چې ته ورول دا ټیبل ته دا لیاوټ ته سره کوم غوړي چې سره کوم دا پاور پوینټ ته خلاص شي کله دې رقم غوړي دا رقم ته خلاص شي کله دې رقم غوړي دا سم ته خلاص شي د هر رقم سټایل چې څه خوښ وي په باندې کلیک هغه لیاوټ ته خلاص شي د کوم مشکل نشته کنه دا خلی اکون لیاوټ ته ترتیب ریسیټ لیاوټ څه پاتې استعمال دي چې دا مو دې څه وړاندې فرضاً ورسره یو لیاوټ خبرو دا لیاوټ دا مو دې څه او دا مو چې افرو دې څه سره حالات برابر ریسیټ ترو شدا به تخپل څه شي فرض ترو شي سیکشن سے پاتې سمجھي دا یو سلاید دا بل سلاید دا بل سلاید زه چې د سلاید نه ورسته دی یو ګروپ جوړ شي د سلاید یو ګروپ جوړ شي سیکشن باندې کلیک کا اډ سیکشن باندې کلیک کا دا چې سره ما سره ولا یو د ګروپ علامه سره ولا راځي یاره د زوم نو به شي تیر شي دا ځکه ویني دا علامه سره ولا چې کله په دې باندې کلیک کو د نوم د سلاید نه څه شو هاډ شو او چې دا باندې کلیک کړل سره کوم شو دا نه یو داسې ګروپ نه جوړولای شي شروع سلیکټ او دې کې رینیم سیکشن زوی دا سیکشن ویني چې ان ټایټل سیکشن نوم نشته وته زه کولی چې نمبر بدل کړم نمبر بدل پرځم پری نمبر بدل پر رینیم دا څه څه شو دا باندې سلاید نه ځای د پری دی دا کوم سیکشن بدلاو اروشا رینیم یې کا او پرځم دا سهار او رینیم د پوسټ لري نه سهار دی ورته چا دی پری او کچره په دې په کلیک کې دا غوښتل شي چې هډ کړي سیکشن تر شي کوړی چې دا سیکشن ختم کړي یا زغول چې دا د شي کلاپس دي شي کلاپس کا کلیک وکړي باندې او یو ټول شي باندې شو باندې شي نه دي پرایز کړی هټ شي دي نه خپل سوال شي او زرو شي دي چې او ایکسپاند ارم کلیک په ټول شي ماشاءالله شي د درو شي او دا ډیلیټ سیکشن کوړی دا سیکشن نومینه د ختم شي ډیلیټ سیکشن د کلیک وکړه ا سیکشن نومینه او پرې د څه شو ختم شو بس دې زیبره پرې موږ کور وکړو